سلامونه واثق نظري یم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره درته وایم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته درښایو چې څنګه کولی شو د یو ایس بي کیبل له لارې کمپیوټر ته سکرین شیر کړو. لکه څرنګه چې ما دا شیر کړی ده ګورئ، زه دلته خپل موبایل کې کار کوم، هغه کمپیوټر کې هم کېږي. یا دې ډول کولی شم زه خپل موبایل کنټرول کړم. فرض مثال زه که ولکو پروګرام خلاصوم، اپلیکیشن خلاصوم، دلته خلاصیږي. څه یعنی موبایل زما خپل کنټرول کی د یو ایس بي کیبل لارې یو سکرین کمپیوټر ته شیر کړی وی ده. نو د دې لپاره به تاسو د خپل یو ایس بي کیبل موبایل سره وصل کړئ. نو بیا چې هم کله وصل که تاسو باید په خپل موبایل کې د ډیولپر آپشن آن کړی وي. مثلا ما خپل ډیولپر آپشن آن کړی ده، ما کمپیوټر سکرین کمپیوټر سره مې دا سکرین شیر کړی. تاسو ته به یادېږي که ډیولپر آپشن یې دلته که دلته نه نو سیسټم باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو ته هغه ډیولپر آپشن آن وي. که تاسو که چیرې نه وي آن نو سره کوم چې زه کار کوم تاسو باید هماغه کار ترسره کوئ. نو تاسو باید اباوټ فون ته لاړ شئ. اباوټ فون کې به کته راسئ، دلته بلډر نمبر، په بلډر نمبر باندې به 3 یا 4 وارې کلیک کړئ. درته وایي اوس ما ته وایي نو نیډ آر آلریډي، خو ما ته مسیج راکوي ته ضرورت نه لري دا وایي فعال کړي ځکه تا فعال کړی ده. نو تاسو باید 4 وارې کلیک کړئ، تاسو ته د ډیولپر آپشن آن کیږي. کله چې 4 وارې کلیک کړ نو تاسو ته به د ډیولپر آپشن آن سي. نو ډیولپر آپشن به بیا خپل موبایل کې پیدا کړئ. راځم دلته ډیولپر آپشن دلته ماته ګورئ دا ډیولپر آپشن باندې کلیک کوم. دلته مې چې کلیک کړ نو تاسو باید کته راسئ، کته باید راسئ. دلته یو ایس بي ډیبګینګ که تاسو ته غیر فعالي نو دا به تاسې فعال کړئ. ما فعال کړی ده ځکه کمپیوټر ما دلته سکرین شیر کړی ده، که دا غیر فعال کړم بیا کار نه کوي. چې کله هم دا کار وکړه نو تاسو موبایل کې هغه خپل سیستم کار خلاص سو. نو د دې لپاره یو فایل ده ما سره کمپیوټر کې موجود ده، د میرور په نوم یو فایل ده. په دې کې دا فایل که چیرې تاسو غواړئ دا فایل تاسو ته درولېږم نو زمونږ ټلګرام شمېرې ته مسیج وکړئ، زه به تاسو ته دا فایل در فارورد کړم. د ټلګرام شمېره به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم ولیکم او په لاندې کمنټ کې به هم درته ولیکم. کله چې دغه میرور فایل یو فولډر ده، دا میرور فایل ده دا ما د سی ډرایو ته کاپي کړی. که چیرې تاسو ته ما هم درولېږه نو تاسو باید دا د سی ډرایو ته کاپي کړئ. کله چې دا د سی ډرایو ته کاپي کړ دا د میرور فایل، دلته د میرور په نوم یو آپشن موجود ده، یو فایل موجود ده میرور، دا یعنی میرور ډاټ بیټ، یعنی میرور ډاټ بیټ. کله چې دې باندې کلیک کړه نو تاسو ته د خپل موبایل سکرین شیر کیږي. بیا هم درته وایم دغه میرور فایل باید تاسو سره کمپیوټر کې هغه هم د سی ډرایو کې. که چیرې غواړئ دغه فایل زه تاسو ته درولېږم نو زمونږ د ټلګرام شمېره په ډسکرپشن کې لیکل سوې ده او یا کمنټ کې هم درته تاسو ته به دا خپل د ټلګرام شمېره درته ولیکم. نو تاسو هغې شمېرې ته مسیج وکړئ، زه به تاسو ته د میرور فایل درولېږم. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه سوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته موږ نوې ویډیوګانې شریکې کړو.